29 جنوري باندې د امریکای جهاز 3452 په خپل سفر باندې روانو او په دې جهاز کې 64 کسان موجود وو. د جهاز د پایلټ نومونه 7 لیلی او جوناتن کیمپس وو. دا جهاز د امریکای د ښار ویچتا نه په خپل سفر باندې روان شو او دا جهاز به د امریکا ریګن انټرنیشنل ایرپورټ باندې کوزیدو او دا ایرپورټ د امریکا واشنگټن نه صرف 15 میله لري وو. ملګرو دا جهاز په خپل سفر باندې مکمل ټیک روانو او ایرپورټ هم نږدې او جهاز کوزیدو والو د شپې 9 بجې وي او په دې کې ناس مسافر د کوزیدو تیاری کول، خو لیکن په هغه وخت کې داسې حادثه وشوه چې هغه د چا په وهم او ګمان کې هم نه وه. ملګرو د ایرپورټ سره نږدې یو سیند بهیږي او د هغې سیند نوم پټومیک ریور دی او د دې سیند سره نږدې د دې ایرپورټ رنوی وه. دا جهاز د دې سیند د پاسه روانو او د ایرپورټ نه صرف 730 کیلومتر لري او د دې جهاز اوچتوالی صرف 400 فوټ، ولې چې دا جهاز به یو څو سکند پس په دې ایرپورټ باندې کوزیدو. خو پایلټ ته څه پته وه چې یو څو سکند پس به زما جهاز مخې ته یو هلیکاپټر راځي. دا هلیکاپټر یو د آرمي هلیکاپټر و چې په دې کې د امریکا 3 فوجیان ناست وو او د دې هلیکاپټر کپټنه ریبیکا لوبیک وه او دا هلیکاپټر هم په دغه ټایم باندې د دغه سیند د پاسه روانو چې په کوم سیند باندې هغه جهاز هم را روانو. ملګرو په دې ځای باندې د امریکا ډېر هلیکاپټرې الوزي، خو دا هلیکاپټر یې دوی په ډېر خیال باندې الوزي، ولې چې دلته کې یو ایرپورټ دی، دلته نه څه جهازونه خیږي او سره کوزیږي. او کله چې دلته هلیکاپټر اوچتېږي نو دوی باقاعده پلانینګ کوي او د هر یو وړوکي ډیټیل هم ډېر خیال ساتلی شي. په دغه ټایم چې په دې کنټرول روم کې کوم کنټرولر و هغه دغه هلیکاپټر ول سره رابطه هم وکړه او هغه نه تاسو کو چې تاسو ته نږدې جهاز خو نه ښکاري او په هلیکاپټر کې ناس فوجي هغه ته جواب ورکړ چې او ماته یو جهاز ښکاري. خو دلته مسله دا وه چې د هلیکاپټر فوجي یو بل جهاز لیدلی و کوم چې په دغه ټایم باندې د دغه ایرپورټ نه اوچت شو او دته هغه جهاز نه ښکارېدو. پایلټ او کنټرولر روم والا خپل کې خبرې کولې چې اچانک هلیکاپټر د جهاز مخ ته شو خپل کې وجنګېد او یو زوردار دماکه وشو او دا جهاز او هلیکاپټر سیند ته وغورځېد او تباه شو او 67 خلکه په دې افسوسناک واقعه کې مړه شو. ملګرو دا یو عجیبه واقعه وه چې څنګه په دومره امپورټنټ ځای کې چې هلته جهازونه کوزیږي او خیږي هلته هلیکاپټر او جهاز ټکراو شو. خیر د دې انویسټیګیشن رپورټ خو به بعد کې راځي، خو یو څو غلطیانې داسې دي کیدای شي چې د دې د وجې دا جهاز او هلیکاپټر تباه شوي وي. پهلا خبره خو دا ده چې دا جهاز په یو رول باندې اوچت شوی او هغې ته ویژوال فلایټ رول وایي. په دې رول کې داسې کیږي چې پایلټ به په خپله ګوري چې د خوا ته جهاز خو نشته. مسله دا وه چې په دې هلیکاپټر کې صرف 3 کسان ناست، حالانکې د هلیکاپټر د پایلټانو نه علاوه دې کې 2 کسان نور هم پکار چې هغوی آس پاس جهازونو ته کتل، یعنی په هلیکاپټر کې 4 کسان پکار، ولې چې دا د شپې ټایم. دویمه خبره دا ده چې دې هلیکاپټر لا 200 فوټه اوچت تل پکار، خو دغه وخت دا هلیکاپټر د 200 فوټ نه زیات اوچت و. که چېرې دا هلیکاپټر د 200 فوټ نه ښکته و نو دا د سبا نه راتله. او بله خبره دا ده چې دې جهاز ته په اخري وخت کې په بل رنوی باندې کوزیدو اډر شوی، خو دې جهاز د کوزیدو په ټایم کې خپله لار بدله کړه، کیدای شي چې د هغې د وجې هم دا حادثه راغلې وي. بهرحال په دې جهاز کې ناست مسافر خو مړه شو. په دې کې یو پاکستاني جنۍ چې د هغې نوم اسرا حسین و هغه په دې کې ناستې وه او د هغې خاوند حماد رضا په ایرپورټ باندې د خپلې ښځې انتظار کولو. اسرا خپل خاوند ته میسج لیږلی و چې جهاز بس په 20 منټو کې کوزیدو واله دی، خو لیکن 20 منټ بعد حماد ته خبر ملو شو چې هغه به کله هم په دې دنیا کې خپلې ښځې سره ملو نشي. د دې دواړو صرف 2 کاله مخکې واده شوي وو. داسې د ډېرو خلکو کهانیانې دي کوم چې په دې جهاز کې مړه شوي وو او هغه هم د بل چا په غلطۍ باندې.